د اسلامي امارت له راتګ سره سم دغه ادارې ته د ما راتلل د ما لپاره ډېر یو لوی چلنج و، یوه ستره ننګونه وه چې موږ څنګه وکولی سو تر څو دغه اداره لکه څنګه چې لازمه ده هغسې فعاله کړو او د دغې ادارې کومې سترې دندې چې دي، لوی مسؤلیتونه چې دي، هغه په سم ډول په شفاف ډول سره عملي سي تر څو خپلو هیوادوالو ته په تنظیمي برخو کې داسې درمل، خواړه، تشخیصیه لوازم او هغه توکي چې د هغو د کیفیت او مسؤلیت، همدارنګه د هغو د څارنې د قیمتونو د کنټرول دنده د دې ادارې په غاړه ده. له هغو څخه موږ خپل ولس ته پوره ډاډ او اطمینان ورکړو. نو په همدې اساس لله الحمد موږ وکولی سوی د الله جل جلاله په نصرت او د خپلو مشرانو په حمایت باندې چې دغه اداره په ټول هیواد کې فعاله کړو. اوس موږ په ټول هیواد کې فعاله یو، په هر ولایت کې خپل مستقل امریت او یا هم مستقل ریاست لرو. همدارنګه سږ کال موږ 7 لابراتوارونه فعاله کړي چې په هغو 7 لابراتوارونو کې چې د غذایي توکو دي، یو افتتاح شوی چې هغه د کندهار په ولایت کې ده او 6 نور لابراتوارونه به په راتلونکې 2 میاشتې کې 6 ورځو کې انشاءالله هغه هم افتتاح سي او ګټې اخیستنې ته به وسپارل سي. یوه ډېره مهمه موضوع هغه د غذایي مسؤلیت یا غذایي خوندیتوب برخه ده. غذایي خوندیتوب دا داسې یوه برخه ده چې تر اوسه پورې د نړۍ ډېر پرمختللي هیوادونه هم په دې نه دي توانېدلي چې دغې برخې ته سلسله کار وکړي او د غذا له خوندیتوب څخه خپلو ولسونو ته سلسله ډاډ ورکړي. امریکا ځان ته یو پرمختللی بریاعظم یا هیواد وایي، هلته هم هر کال 28,000 نفره د خوړو د نه خوندیتوب له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو په همدې اساس دا برخه ډیره زیاته مهمه برخه ده. کوم خواړه چې خلکو ته رسیږي باید له 3 اړخونو څخه چې فزیکي، کیمیاوي او بیولوژیکي، له دغه 3 اړخونو باید خوندي وي. له دغه 3 اړخونو موږ باید مطمئن اوسېږو چې دا مسؤونه او با کیفیته غذا ده. بیا موږ کولی سو چې دا خواړه استفاده کړو. نن چې نړۍ چیغې وایي چې په افغانستان کې 3 میلیونه 4 میلیونه ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته دي او یا هم 200,000 میندې یا 1 میلیون میندې له سوی تغذیې څخه کړېږي. د دې یو ستر علت دا هم ده چې دلته عدم مسؤلیت د غذا ده. اوس راځو د خوړو عدم مسؤلیت یا عدم خوندیتوب ولې ده. یو علت دا ده چې دلته په تیر نظام کې دې برخې ته هیڅ کار نه ده سوی. د خوړو او درملو په ملي اداره کې د خوړو د خوندیتوب برخه غیر فعاله وه، حتی 1 نفر مامور هم نه درلود. د عامه روغتیا په وزارت کې د خوړو د خوندیتوب یو آمریت په صحت محیطي کې چې په هغه آمریت کې 1200 نفرو مامورینو کار کاوه. آیا په 1200 نفرو مامورینو باندې ټول هیواد کنټرولیدای شي؟ آیا د ښاروالي په کنټرول باندې چې هغه هم د غذایي خوندیتوب مسؤلیت 2% کار هم نشي ورته کولی، هغوی صرف تاریخ ګوري. آیا هغوی دا کار کولی شي؟ آیا دغه کار په تیرو 20 کلونو کې له دومره ډیرو امکاناتو سره، له میلیاردونو ډالرو سره 2% 1% کار شوی نه ده شوی؟ نو موږ به دا ووایو چې څوک چې نن سبا دغه تبلیغات کوي چې په افغانستان کې وضعیت داسې خرابه ده، ماشومان له سوی تغذیې سره مخ دي، میندې له مل نیوټریشن او سوی تغذیې سره مخ دي، اساسي علت د دې کار اشغالګر او د هغوی افغاني ملګري وو چې دلته یې په دې خاوره باندې یرغل کړی. دغه په سوی تغذیې باندې اخته ماشومان او میندې موږ ته له دوی څخه په تحفه کې پاته دي. ولې دوی دې برخې ته کار نه ده کړی؟ دویم علت چې دا هغه دا ده چې دلته ما په مخکینیو خبرو کې هم دا یادونه کړې، امریکا، ناټو او د دوی متحدینو دلته زموږ په هیواد کې داسې کیمیاوي اسلحې استفاده کړي، داسې راډیو اکټیو مواد استفاده کړي دي چې هغه به تر کلونو نور هم د موږ او د تاسې زراعت ترې متضرره وي.
تر کلونو کلونو به زموږ او ستاسو هغه میوجات، سبزیجات، غلې، دانې، حبوبات چې هغه لاسته راوړو هغه به هغومره مسؤول نه وي. یو علت دوی په خپله بیرته جوړ شوي. نن موږ په نړۍ باندې غږ کوو چې دا هېواد تاسې ټوټه ټوټه که نن به یې په آبادولو کې هغسې برخه اخلي لکه څنګه چې مخکې ټوټه کولو کې برخه اخیستې وه. سوال نه درته کوو، زارۍ نه درته کوو، فقر نه کوو. دا د دې هېواد، د دې وطن، د دې ولس په تاسې باندې حق ده. بل مهم علت هغه دلته د یو شمېر داسې مافیایي کړیو چې د تیر نظام، د تیرې ادارې لوړپوړي چارواکي ورسره یو لاس ول، د هغو حاکمیت و چې داسې غذایي توکي هېواد ته راواردېدل، داسې غذایي توکي دلته راوړل کېدل چې هغه په هیڅ ډول سره مسؤول نه و. هغسې دلته پروسس کېدل تر ډېره حده د هغو پروسس هم د اطمینان وړ نه و. نو دا هغه علتونه دي چې په دې هېواد کې د غذا د خوندیتوب برخه ننګولې وه او هیڅوک دا نشي ویلی چې په دې برخه کې په تیرو 20 کلونو کې تیرې ادارې اقلا دومره کار کړی وي چې هغه ارقام یې راټول کړي وي. حتی هغه ارقام هم وجود نه لري چې دلته د غذایي مسؤلیت د عدم خوندیتوب له وجې څومره خلک ژوند له لاسه ورکوي، څو فیصده خلک په دغو مشکلاتو باندې اخته دي، څومره ناروغان مراجعه کوي، څومره ناروغان په روغتونونو کې بستریږي. دا هغه څه دي چې دلته هیڅ شتون نه درلود. امروز ما به همه هموطنان خود مژده میدهیم که امارت اسلامی افغانستان، اداره ملی غذا و ادویه توانست که این بخش عظیمی را که آنها با میلیاردها دلار نتوانسته بودند که را فعال کند، امروز ما او را فعال کرده تحت چتر یک ریاست عمومی مسئولیت غذایی و تحت این ریاست‌های دیگر، ریاست‌های جوازدهی، ریاست‌های نظارت و ارزیابی و ریاست‌های تطبیق استانداردها کار می‌کند و ان شاء الله ما در سالهای نزدیک خواهیم توانست که از مسئولیت غذا تا یک حد زیادی به هموطنان عزیز خود اطمینان بدهیم. و به این ملحوظ ما کار کردیم، شروع به فعالیت کردیم و به خاطر مسئولیت غذا حتی قانون وجود نداشت. قانون جور کردیم، طرز العمل‌های مختلف جور کردیم، سری مقرره کار میشه و بیشتر از 200-300 نفر صرف به خاطر بخش مسئولیت غذا ما استخدام کردیم. پروسه استخدام ما هنوز هم ادامه داره. در سال آینده ما مسئولیت غذا را من حیث یک معینیت در این اداره پیشنهاد کردیم که ان شاء الله برای ما از طرف کلانای امارت اسلامی افغانستان اطمینان داده شده که معینیت مسئولیت غذایی منظور خواهد شد ان شاء الله. و همچنان به خاطر کنترل کیفیت و به خاطر تضمین کیفیت، از کنترل کیفیت تضمین کیفیت بسیار مهم است. بعضی مردم فکر میکنند که باید در هر ولایت لابراتوار باشه. نه، لابراتوار فقط به خاطر یک سیمپل است، یک نمونه است، یک نمونه در اونجا چک میشه. ما نمیتونیم که همه یک محموله بزرگ را در اونجا کلشان را چک کنیم. ما نمیتونیم که در یک کانتینر مواد غذایی از کلی کانتینر را چک کنیم. یک نمونه ایش میبینیم، یک نمونه ایش تست میکنیم. در اینجا چیزی که مهم است او اطمینان از کیفیت است، تضمین از کیفیت است که این به اساس اصول و مقررات میشه، به اساس قوانین میشه، به اساس طرز العمل ها میشه که این کار ما انجام دادیم. باز هم ما 7 لابراتوار مواد غذایی را امسال جور کردیم که یک تاش افتتاح شده و 6 تا دیگهش ان شاء الله در روزهای نزدیک افتتاح خواهد شد و همچنان 4 لابراتوار بسیار بزرگ که ما قبلا هم در این رابطه بحث کرده بودیم. الحمدلله در بودجه ملی ما شما که قبلا ما اراده داشتیم که این 4 لابراتوار بزرگ 4 زون را که در آن دوا، مواد غذایی، لوازم شوینده، مواد غذایی، مواد خام بخش‌های مختلف، حتی واکسین ها هم در آنها تست خواهد شد.
ایره ما باید از طریق PPP یا پبلیک پرایوت پارتنرشیپ با اساس شرکت عامه و خصوصی پیش می بردیم. لله الحمد حالا از بودجه ملی برای ما پول داده میشه که او را جور کنیم. در سال آینده ان شاء الله سر امین 4 لابراتوار هم کار آغاز خواهد شد. محترم و دوستان، و مهمه خبره دا ده چې مونږ خپل ولس ته څنګه وکولی شو معیاري خدمات وړاندې کړو. اگر که دغه اداره یوه خدماتي اداره نه ده، موږ کار تنظیمي ده، موږ کنټرول راولو، موږ مختلفې برخې تنظیموو، ترتیبوو، کنټرولوو یې. خو د ښه کنټرول په نتیجه کې ښه خدمات وړاندې کېږي. د ښه کنټرول په نتیجه کې ښه باکیفیته غذایي توکي او درمل ټولنې ته وړاندې کېږي. دغه اداره د دې لپاره چې موږ دا برخې نورې هم قوي کړو، په کمو منابعو ډېر کار وکړو، موږ ډیجیټلایز کړه. اوس هم تاسې په لوړو دهلیزونو کې وګورئ کار روان ده. دلته لاړ شئ په زریش برخه وګورئ، تاسو به یو ډېر ښه سیستم ووینئ چې تر اوسه مو کیدای شي چېرته نه وي لیدلی. دا څه دي؟ دا د دې نظام او د دې ادارې په ښه تعهد باندې دلالت کوي. موږ تیر کال د کال له سره تر پایه پورې 1450 ټنه مختلف غذایي توکي او درمل هدر کړي. سږ کال د حمل د میاشتې له پیل څخه تر اوسه پورې بغیر له دغه موادو چې د اوس هدر کوو 815 ټنه غذایي مواد او درمل موږ هدر کړي چې دا د مرکز او ولایاتو په شمول باندې دي. او نن چې کوم هدر لرو تقریبا 20 ټنه هغه غذایي مواد دي چې صرف د کابل له مختلفو ساحو او ناحیو څخه راټول شوي. نو زه په خپلو ټولو هغو صنعتکارانو او تجارانو ورونو غږ کوم چې کله تاسې د غذایي موادو د تولید او پروسس کار کوئ یا د وارداتو او تجارت کار کوئ، کیفیت او معیارات باید په نظر کې ونیول شي. کیفیت ته باید ډېره پاملرنه وشي. نن سبا چې په نړۍ کې کومې صحي ستونزې موږ او تاسو وینو، هغوی هم د خوړو د نه خوندیتوب له امله کړېږي. خو دا برخه په دې هېواد کې ډېره زیاته ده. موږ کوشش کوو چې دا فیصدي راکمه کړو، موږ کوشش کوو چې دې ته کار وکړو. موږ په تېرو 2 کلونو کې الحمدلله دومره کار کړی ده چې په تېرو 20 کلونو کې څه چې په تېرو 40 کلونو کې دومره کار نه ده سوی. دا هغه څه دي چې د دې نظام تعهد ده، د دې نظام په وړتیا دلالت کوي. نو داسې وخت هم کم ده او نه غواړم چې ډېرې خبرې وکړم. بیا هم موږ له خپلو هېوادوالو څخه هم دا هیله کوو چې له دغې ادارې سره دوی همکاره پاتې شي. موږ د سمې شکایاتو یو امریت لرو، په ولایاتو کې هم ورته یو بست لرو، د هغوی ټلیفونو نمبرونه شته، د هغو لپاره موږ خاصې فورمې لرو. هر څوک کولی شي چې خپل شکایات که څه هم د دې ادارې څخه څوک شکایت لري، که څه هم له یو درملتون څخه یې لري، د یو غذایي تاسیس څخه یې لري، کولی شي چې ثبت کړي، تر موږ را رسېږي، موږ یې ګورو او موږ به اقدام کوو. دا داسې یوه برخه ده چې ټول به په ګډه یو بل ته لاس ورکوو او کار به کوو. دا د یو فرد کار نه ده، دا د یو مشخصې ډلې کار نه ده. که موږ وغواړو چې معیاري درمل ولرو، موږ وغواړو چې باکیفیته غذا ولرو، مسؤونه غذا ولرو او ټولنه مو یوه سالمه ټولنه وي، نو راځئ چې بیا یو بل ته لاس ورکړو. که څوک قاچاق کوي تاسې پرې پوه شوئ موږ ته احوال راکړئ، که څوک تاریخ تیره شیان خرڅوي تاسې پرې پوه شوئ موږ ته احوال راکړئ. دلته تنها د تاریخ موضوع نه ده، ګورئ د یو موضوع باید ټول پوه شي په دې باندې چې په درملو او غذا کې صرف دا نه ده چې تاریخ یې تیر ده او تاریخ یې شته. زموږ ولس دا فکر کوي چې د یو شي تاریخ پاته وي بس هغه صحیح شی ده. نه، اصلا د دې ترکیب مهم ده. ما مخکې تاسو ته وضاحت درکړ چې 3 شی مهم دي. له فزیکي اړخه آیا دغه شی مسموم ده که نه ده؟ په دې کې خو به اجنبي اجسام نه لیدل کېږي. له کیمیاوي اړخه چې دا کوم ویټامینونه، منرالونه، معدنیات باید ولري، آیا هغه پکې شته که نه شته؟ په ځینو باندې لیکلي چې ویټامین بي کمپلیکس لري، شحمیات دومره لري، پروټین دومره لري، دا فیصدي لري، دومره ملي ګرامه لري، هغه نه وي پکې. که د دې تاریخ 10 کالم پاتې د غیر مسؤونه غذا. له بیولوژیکي اړخه چې په دې کې خو مکروبونه او وایرسونه او بکټریاوې نه وي. که 10 کالم تاریخ پاتې وي چې په دا بکټریاوې، وایرسونه او نور مکروبونو باندې
ککړ وي د هېڅ ارزښت نه لري، د بیا هم غیر مسمومه غذا بلل کېږي. نو په همدې اساس لکه څومره چې د غذا په پلور، خرید او پروسس کې معیارات په نظر کې نیول مهم دي، دومره مهم دي لکه څومره چې د انسان زندگی مهمه ده، لکه څومره چې د انسان ژوند مهم ده، ځکه د انسان د ژوند او مرګ سره تړلې خبره ده. د دې ادارې یو اهمیت چې هغه اقتصادي ده هغه به زه پرېږدم، حیاتي اهمیت یې هم دا ده، حیاتي اهمیت یې که دا اداره قوي وه نو دلته به مسؤونه غذا وي، که دا اداره قوي وه دلته به باکیفیته تشخیصیه وسایل وي، که دا اداره په پښو ولاړه وه دلته به باکیفیته تشخیصیه مراکز وي، دلته به د راډیولوژي برخې کنټرول وي، نو په نتیجه کې به ښه تشخیص کېږي، په نتیجه کې به د ناروغ اسانه ارزانه ښه درملنه کېږي، په نتیجه کې به پاک معیاري صفا خواړه خلکو ته رسول کېږي. نو د دې په نتیجه کې به یوه سالمه ټولنه رامنځته کېږي، د سالمې ټولنې په نتیجه کې به یو سالم نظام رامنځته کېږي او کارونه به په سم ډول سره مخ ته شي. دا یې مهمه خبره ده. موږ یو بل پلان هم لرو انشاءالله را روان کال کې چې هغه د حلال او د حرام د برخې فعالول دي، چې دا هم یوه ډېره مهمه برخه ده او دا به انشاءالله پر روان کال کې موږ کار ورباندې کوو. دې ته موږ طرحه لرو چې موږ څنګه وکولی شو چې هغه وارداتي غذایي توکي، درمل او همدارنګه دلته پروسس کېدونکي غذایي توکي چې د دې ترکیبات موږ معلوم کړو چې د دې منشا نباتي ده که حیواني ده، که په حیواني کې وي د کوم حیوان څخه ده، آیا دغه حیوان د اجزاو استعمال او خوراک په شریعت محمدي کې جواز لري که نه لري. نو دا به انشاءالله دا کار به هم موږ کوو او دا مو په پلان کې ده چې تر دې دمه پورې دې برخې ته هم کار نه وسو.